جار تر خپل وطن سمه په الله قسم د دغه یوې ورځې د خدمت سکون خوښي پر ټول امریکا او اروپایانو ورکوم. الله پاک رب العزت زه خپل په وطن کې سبب د خیر د خپلو بندګانو ګرځوي. الحمدلله الحمدلله دا مو دا موږ نه چې خیمې وړي دا وسه سلحاو کورنۍ ته مو ته کمپ جوړ کړی دی. دا موټر نه سوای پورې وتلی تر دغه د سیلاب اوبه راغله نو اوس مو بل موټر پسې راورسېد. اوس به د خیره سرتاج نو وینئ دوستانو ورته وګورئ جار مې تر خپل مجردانو کې ولا په هر ځای کې مجردان په درد خوړلي دي، که په غره کې که په دشت کې که پر سړکانو باندې جار تر خپل مجردانو سمه ورته وګورئ دوستان. وکیل صاحب وکیل صاحب محترم سره تصویرونه واخلئ. وکیل صاحب دا باور که چې ټوله روژه مې ستا دا کتلي دي ویډیوګانې ترکیه کې مې کتلې ګوره چې هغه وکیل صاحب موږ په تلویزیون څخه په ویډیوګانې زنده باد زنده باد مجردان. د لوګر په ډلیز واده په لیس کې تاسو په فراده نسمه زیاد ورور د لاس نه شو کولای دا زیاد ورور د لاس دا ودی د نور سپینې شاوې زواره شاوې ټول غیدا کېدی یالا وکیل صاحب زنده باد مجردان. سیلاب زپونو کې وادونه شته که نه ستا په هر شي کې واده راته چلته هغه ماشومان ټوله باران ته ناست لکه د مجردانو نوم اورېدل دومره زور مه کوه ځوانۍ جوش کړو چې چې مسلمانه د خدای فوقالعاده دي د ډلهییز واده په لیست کې شامله ومه هو فوقالعاده مخکې کړېږم وکیل صاحب سلام ته راکې اوس موږ ته وخیځو ویډیو کوو که نه خلو رګه يلا یا الله خیر لږ وار وکړئ موږ ولې ژوبلوئ خلک کمزوري یاره کومک ورسره کوئ په یوه ونه کې